سلام ګران لیدونکو، پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. مجاهد وايي موږ بدل اخیستی دی او کوشش کوو چې دا برید هم بې ځوابه پاتې نشي. د افغان حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پاکستان د تېرې شپې بریدونو کې 30 افغانان شهیدان او 102 نور ټپیان شوي دي. هغه له شمشاد تلویزیون سره په خپلو وروستیو خبرو کې د پاکستان د تېرې شپې د هوایي بریدونو په غبرګون کې دوی خپل رسمي دریځ څرګند کړ. مجاهد په خپلو څرګندونو کې وویل چې موږ بدل اخیستی دی او کوشش کوو چې دا برید هم بې ځوابه پاتې نشي، خو موږ د جګړې غوښتونکي نه یو. نوموړي همداراز ویلي چې که پاکستان خپل وحشتونو ته دوام ورکړي نو کابل کې به یې سفارت وتړو. TTP ویلي له خیبره تر کراچۍ فعالیت کوو، مخامخ را میدان ته شي. وروسته له هغه چې پاکستاني رژیم د TTP د وسلوالو په پلمه پر افغانستان هوایي بریدونه وکړل، د پاکستاني طالبانو اړوند د جماعت الاحرار ډلې له لوري خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې موږ د هیڅ ګاونډي خاورې کارولو ته اړتیا نه لرو. د اسلام آباد په ګډون په لاهور، کراچۍ، کوټه او پیښور سربیره په ټولو لویو ښارونو کې فعال نظامي حضور لرو. دغې ډلې پاکستاني جنرالانو ته په ننګونه لیکلي د احمقانه هڅو پر ځای موږ ته له کراچۍ ته خبره په خپل انګړ کې مخې ته راشي. په خپره شوې اعلامیه کې همداراز پاکستاني نظامیانو ته دا هم ویل شوي چې د دوی ټول نظامي فعالیتونه بشري ځواک او تنظیمي جوړښت د خپلې خاورې دننه دی او دوی به له کراچۍ تر خیبره د پاکستان دننه پاکستاني پوځیانو سره وویني. په دغه اعلامیه کې همداراز په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په پلمه پر عامو افغانانو هوایي بریدونه غندل شوي. اسلامي امارت بیا په خپل وار په کراچۍ ښار کې پر پاکستاني ادارو برید افغانستان ته منسوبول بې منطقه استدلال بللی او ویلي دي پر افغان خاوره برید وحشت تیری او دا جنایت به بې پوښتنې پاتې نشي. اسماعیل یون وایي د هیواد دفاع مشروع نظام ته اړتیا لري. د کابل پوهنتون مخکینی استاد محمد اسماعیل یون وایي د افغانستان د دفاع او د بهرنیو ګواښونو د مخنیوي لپاره ملي انسجام، ملي وحدت، سیاسي بصیرت، کورنۍ او نړیوال مشروعیت، پیاوړی اقتصاد، عصري وسلې او پرمختللی تعلیم اړین دی. یون ویلي افغانان د نیمې پېړۍ جګړو له امله د خپلو ټپونو د رغېدلو او د یو باثباته او ملي نظام د جوړېدلو فرصت ته اړتیا لري. نوموړي همداراز پاکستان د افغانستان د بې ثباتۍ عامل بللی او ټینګار کړی چې د هیواد د امنیت او ثبات لپاره د افغانانو ملي یووالی بنسټیز ارزښت لري. یوناما ومنله چې پاکستان عام افغانان بمبار کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یعنې یوناما په رسمي توګه تایید کړه چې د دوشنبې په ماښام د افغانستان په پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د شویو هوایي بریدونو له امله درنه ملکي مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما په خپلې تازه خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د دوی د لومړنیو موندنو او تایید شوو معلوماتو له مخې په دغو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 28 تنه عام ولسي وګړي شهیدان شوي او 49 تنه نور ژوبل شوي دي. پاکستان د افغانستان او افغانستان د پاکستان سفیر احضار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستاني شرطدفیر تر احضارولو 2 ساعته وروسته په اسلام آباد کې د افغان سفارت شرطدفیر احضار کړی او خپل سخت اعتراض ورته سپارلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو شرطدفیر احضار کړی او په کراچۍ کې د پاکستاني رینجرز ځواکونو پر وړاندې د وروستي ترهګریز برید په تړاو د اعتراض سخت لیک ورته سپارلی دی. د اندرابي په وینا په کابل کې د پاکستان سفیر عبدالرحمن نظامانی هم د دغه برید په اړه ورته قاطع اعتراض د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته رسولی دی. پاکستان ادعا کوي چې دا ډیپلوماټیک ګامونه د هغو شواهدو پر بنسټ پورته کړي چې ښایي په کراچۍ برید کې افغان وګړو برخه اخیستې وه، خو افغان حکومت تل داسې ادعاوې ردوي. کرزی وایي د پاکستان هوایي بریدونه د نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پر پکتیا، پکتیکا او کونړ د پاکستان وروستي بریدونه غندلي او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې. نوموړي دغه بریدونه د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره نقص او د نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل یاد کړی دی. کرزي په ټینګار سره ویلي چې پاکستان د له 2 ګوني سیاست خلاص واخلي. هغه زیاته کړې د پاکستان په ګټه دا ده چې د تقابل او افراط پالنې په اړه له 2 ګوني سیاست څخه لاس واخلي او له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او متمدنو اړیکو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړي ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله څرګنده کړې.
د کندهار پخوانی امنیه قمندان تادیان خان اڅکزي د افغانستان پر څو ولایتونو د پاکستان وروستي هوایي بریدونه غندلي او پر طالبانو غږ کړی چې له اوسني حالت څخه د وتلو یوازینۍ لاره د یو مشروع دولت درلودل او د افغانانو ترمنځ بشپړ یووالی دی. تادین خان اڅکزي پر خپله ایکس باندې لیکلي چې دا لومړی ځل نه دی او ښایي وروستی ځل هم ونه اوسي چې پاکستان د افغانستان پر حریم بریدونه کوي او د تیرو 15 لسیزو راهیسې د هیواد په چارو کې لاسوهنه کوي. د کندهار دغه پخواني امنیتي چارواکي پاکستان د افغانستان د کورنیو چارو اصلي طرح بللی او پر افغانانو غږ کړی چې د دغه مکار دښمن د لاسوهنو د مخنیوي لپاره سره متحد شي. د هغه په وینا له دغه بدمرغه او ټپي حالت څخه د وتلو یوازینۍ لاره د یو مشروع دولت درلودل دي چې د ټولو افغانانو په ګډه همکاري رامنځته شي. اصولي وای طالبان د له خوبه راویښ شي، لویه جرګه د جوړ او د دولت تشکیلات د قانوني کړي. د تیر جمهوریت نظام پر مهال د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه پر افغان خاوره تجاوز او جنایت بللی. هغه ویلي فعلي سرپرست حکومت د نو له خوبه راویښ شي، لویه جرګه د راوغواړي د حکومت سرپرستی د ختمه او د دولت د تشکیلاتو قانون دی جوړ کړي. اصولي افغانانو ته په خطاب ویلي افغانانو ته په کار د هغه خاين څیرې چې افغان قدرتمند پوځ منحل کړ، تجهیزات کباړ کړ او پر پاکستان خرڅ کړي ورټي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د ولسي او نړیوال مشروعیت د نشتوالي له امله له یوې خوا د طالبانو پوځ د تجهیزاتو له اړخه کمزوری کړی او له بل اړخه نږدې ملګري او نړیوال زبرځواکه هیوادونه ورته تجهیزات د مشروعیت د نشتوالي له امله نه ورکوي. نوموړي ویلي لا هم وخت شته چې طالبان هیواد او ولس ته لومړیتوب ورکړي، له انحصار نه تیر شي او د مشروعیت دروازې خلاصې کړي. حنیف اتمر د پاکستان بریدونه غندلي او له طالبانو غوښتي چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر د پاکستان وروستي هوایي بریدونه د افغانستان له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه بللې ده. اتمر پر طالبانو غږ کړی چې د هیواد د خپلواکۍ د دفاع لپاره د ولس ملاتړ ترلاسه کړي او ژر تر ژره د خپلمنځي خبرې اترې پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر نن دوشنبه د چنګاښ پر 8 په ایکس کې لیکلي چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې بې ګناه هیوادوال مړه او ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د دغو بریدونو لپاره د پاکستان مطرح شوي پلمې د بشري ارزښتونو او د نړیوالو قوانینو له اصولو سره هیڅ ډول مطابقت نه لري او د تیرو 15 لسیزو تجربه چې د دغه هیواد خصمانه چلند د بیلابیلو توجیهاتو لاندې دوام موندلی دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې د داسې سیاستونو دوام به نه یوازې د کوم هیواد امنیت تأمین نه کړي بلکې په سیمه کې به د ترهګرۍ د خپرېدلو او ویجاړۍ لامل شي. اتمر د هیواد له اوسنیو واکمنو وغوښتل چې د پاکستان د پوځ په دسیسو ځان پوه کړي او د ملي اجماع او له نړیوالې ټولنې سره د رغنده تعامل له لارې د هیواد د خپلواکۍ دفاع وکړي.